په یو ځنګل کې دوه پیشوګانې اوسېدې. د دواړو ډېره ښه ملګرتیا وه. دواړه به یو ځای ګرځېدې او یو ځای به یې لوبې کولې. یوه ورځ دواړه خوراک پسې ډېرې وګرځېدې، خو د خوراک دپاره ورته څه میلو نه شو. د ډېر ګرځېدو نه پس پیشوګانو ته د روټۍ یو ټوکړه میلو شوه. دواړه ډېر وږي وې، نو د روټۍ حاصلولو دپاره دواړو خپل منځ کې جنګ ولګولو. یو بیزو چې بره په ونه کې ناسته وه او د پیشوګانو جنګ ته یې کتل. بیزو هم وږې وه او هغه روټۍ یې خوړل غوښتل. بیزو سوچ وکړو چې د پیشوګانو دا جنګ د خپل فایدې دپاره استعمال کړي. بیزو د ونې نه راکوز شوه او پیشوګانو خواله لاړه او هغوی ته یې ووی زه به دا روټۍ په تاسو تقسیم کړمه. پیشوګانو د بیزو خبره ومنله او بیزو له یې روټۍ ورکړه. بیا بیزو روټۍ په دوو ټوکړو کې تقسیم کړه. د روټۍ یو ټوکړه غټه وه او بله وړه. بیزو چې کومه د روټۍ ټوکړه غټه وه د هغې نه یې څه حصه وخوړه، ځکه چې د روټۍ یو ټوکړه غټه وه او بله وړه. نو بیا د روټۍ چې کومه ټوکړه غټه وه هغه اوس وړه شوه. نو بیزو د روټۍ هغې بلې ټوکړې نه هم څه حصه وخوړه چې دواړه برابر شي. په لږه لږه بیزو دواړه د روټۍ ټوکړې وخوړې. بیزو چې د روټۍ دواړه ټوکړې یې وخوړې نو پیشوګانو پسې یې خندل او بیا ونې ته وخته او پیشوګانې هم هغسې وږې پاتې شوې.